Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de değil. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو که چېرته تاسو پریشان یاست او ستاسو انټرنیټ ډیټا هغه ډېر زر ختمیږي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د هغې علاج ښیم. دوستانو دا کیس څنګه ده؟ ګوره دوستانو چې کله هم تاسو خپل انټرنیټ خلاصوئ نو ډېری وخت داسې کیږي چې ستاسو چېرته کار پیدا شي نو ستاسو انټرنیټ تاسو نه همداسې خلاص پاتې شي نو ستاسو انټرنیټ په خپله ختمیږي یا تاسو نه غواړئ چې ستاسو انټرنیټ د په دغه ټایم کې خلاص وي نو دا څنګه موږ بندولی شو؟ نو دې سره تاسو کولی شئ نور کارونه هم وکړئ او خپل د انټرنیټ کوم ډیټا کوم پیکیج چې دی کوم امبیانې چې دي هغه سیو وساتئ یعنې هغه بچ کړئ. دوستانو ډېره اسانه طریقه یې ده. پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ورکوم خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دوستانو دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګوره دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړه دغسې به تاسو ته هغه راشي. ګوره دوستان وای فای بلوټوث موبایل ډیټا وایبریټ موډ ساوند موډ او موډ. ګوره چې کله هم تاسو سره وای فای وي بلوټوث یا موبایل ډیټا وي د مثال په طور وای فای خو ختمیږي نه خو د وای فای یو بله طریقه زه تاسو ته ښیم د ویډیو په اخره کې وګورئ ورته بیا. ګوره دوستانو موبایل ډیټا دلته تاسو ته دغه ښکاري ده په دې چې کله هم تاسو کلیک کړئ دلته به یو ایډ تاسو ته راځي هغه به تاسو پوره ګورئ بیا به دلته تاسو ته یو بل څیز راځي هغه به ګورو. دا به تاسو دوستانو پوره ګورئ صحیح ده چې دا پوره ونه ګورئ نو تاسو ته بیا هغه نه راځي. چې کله هم ایډ تاسو وکتل دوستانو دا به بند کړي. ګورو دوستانو دلته تاسو ته دغه ټایمر آن شو دلته وګورئ آن او آف د مثال په طور تاسو به د ایم کلیک کړئ. اوس ګورئ 1:15 بجې دي 25 منټه ترې نه تېر دي نو زه غواړم چې دا د آن شي زما انټرنیټ په یو او د مثال په طور 24 کې یا 26 کې صحیح ده او دا د په خپله بند شي په 2 بجې یا په 2:15 بجو کې. نو دا څه کار کوي چې کله هم تاسو انټرنیټ په خپل یوه بجه باندې آن کړله نو اټومیټیکلی به دا که تاسو نه پاتې وي خلاص یا بند نو دا به 2 بجې اټومیټیکلی بندېږي. نو ستاسو دې سره ډیټا ډېر ملګري ما لیدلی دي زموږ په کور کې هم همدا حال ده انټرنیټ آن وساتي. خیر زه خو اوس وای فای کاروم مخکې چې دا چلو نو همداسې به انټرنیټ خلاص پاتې او ټول امبیانې به وهل شوي ما سره خپله همداسې شوي نو دا ډېر زبردست او د کمال هغه دی تاسو دې سره کولی شئ چې خپل امبیانې هغه بچ وساتئ. او یا که تاسو سره وای فای وي نو تاسو وای فای هم کولی شئ د دغه ټایم نه واخله د دغه ټایمه پورې دې کار وکړي او د هغې نه پاتې سوي بند شي هماغه به راځي دا به ایډ تاسو وګورئ صحیح ده. نو ډېر زبردست تاسو دلته کولی شئ چې خپل اپلیکیشن یې هم لاک کړئ. زما اپلیکیشن د دې ټایمه پورې کار وکړي د هغې نه پس کار ونه کړي دا هم تاسو کولی شئ په دې کې. نو ډېر خوندور او ډېر د کمال اپلیکیشن ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښوي در سره لایک د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.